غوره تربیت، غوره تعلیم، غوره مستقبل، غوره ترقی، غوره کامیابی، غوړېدلي ګلان. د شرق قدر ملنکو سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. هیله ده چې روغ جوړ خوښ او خوشحاله او د ژوند په ټولو چارو برلاسي اوسئ. درنو کتونکو د یونې په تېرېدو سره بیا هم غوړېدلي ګلان خپرونې وخت را رسېدلی. په خپرونه کې عبدالله صاحبزاده او کمرې په برخه کې فرید احمد قادري ستاسو په رانه چوپړ کې. درنو کتونکو تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دغې خپرونه کې موږ تل ښوونځیو ته ځو او تاسو ته د ښوونځي غوره زده کوونکي در پېژنو چې په نوې خپرونه کې هم موږ راغلي یو. چکنورۍ لیلیسي ده چې تاسو ته به د دې ښوونځي غوره زده کوونکي در پېژنو او دغه خپرونه د زده کوونکو تشویق و موخه باندې چمتو کېږي. هیله ده د خپرونې تر پای شي وپورې له موږ سره پاتې شئ او دغه خپرونه وګورئ. غوړېدلي ګلان. غوړېدلي ګلان. درنو کتونکو بیا هم ښه راغلاست خپرونې ته. اوس مهال د دې ښوونځي یو تن زده کوونکی زموږ تر څنګ ولاړ دی. غواړي دوی سره خبرې وکړو. ساعت ښه جوړې ساعت ښه دی. مهرباني مننه، ژوندي اوسئ. تر هر څه دمخه تاسو ته هرکلی ښه راغلاست وایم. له تاسو څخه ډېره زیاته مننه کوم چې زموږ لیسې ته راغلی او زموږ څخه مو لیدنه وکړه. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. نوم دې مو ووایه اوس هم ټولګي زده کوونکی؟ زما نوم درویش زمان دی، د 12مې با ټولګي زده کوونکی یم. درسونه هم څنګه روان دي؟ الحمدلله زموږ ښوونځي کې اوس هر څه په ډېر ښه شکل سره روان دي. زموږ درسونه، زموږ استادان، زموږ د مکتب ماحول تاسې شاوخوا ګورئ. انشاءالله چې له پخوا څخه ډېر پرمختګ شوی دی او دلته ډېره ترقي روانه ده. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. د دې ښوونځي غوره زده کوونکي په اړه راته معلومات راکړه. تاسو معلومات لرئ نه لرئ؟ بلکل د دې ښوونځي غوره زده کوونکی چې دی یو ډېر فعاله شاګرد دی او ډېر با استعداده دی. موږ ټول ورڅخه خوشحاله یو. له موږ سره هم په درسونو کې کومک کوي. په کوم ځای کې چې موږ مشکل ولرو ورڅخه پوښتنه کوو او موږ ته ښه په ښه انداز سره ځواب راکوي. نورو په نسبت باندې دې کې څه تاسو داسې ګورئ کومې ځانګړتیاوې لري چې دا په دې دومره زده کوونکو کې قومي اول نمره دی یا هم تکړه دی؟ علت یې پسې کې دی؟ لیاقت خو دا چا خپل لیاقت وي، خو دا بعضې اشخاص چې دی که نه چې پوښتنه ورڅخه وکړي نو په ډېر ښه انداز سره ځواب درکوي چې ستا زړه هم ورڅخه خوشحالېږي. نو د دې چې دی غوره ځانګړتیا دا ده د نورو په وړاندې چې هر وخت په پراخه تندي سره غږېږي او په پراخه تندي سره تا سره سلام علیک کوي. هر څوک کولی شي چې یو غوره زده کوونکی اوسي، لایق اوسي؟ بلکل. دا د شاګرد د کوشش، هڅې او هڅانس پورې اړه لري. که چېرته یو شاګرد وغواړي چې غوره زده کوونکی واوسي، دا کولی شي په یوه میاشت، دوه میاشتو کې، حتی تر 3 میاشتو پورې دا کولی شي دغه غوره زده کوونکی دغه کوم مقام چې دی دا خپل کړي. ځکه چې موږ او تاسې الله تعالی پیدا کړي یو، د همدې دپاره پیدا کړي یو چې کوشش وکړو، زیار وباسو او یو هدف چې موږ غواړو چې مثلا زه غواړم غوره زده کوونکی واوسم، نو باید یو ښه پلان ولرم تر څو غوره زده کوونکی واوسم. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. له تاسو څخه هم ډېره مننه. غوړېدلي ګلان. تاسو خپرونه کې ښه راغلاست یو. مننه. خیر اوسئ. خوشحاله اوسئ. نوم دې څه دی او څوم ټولګي زده کوونکی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شفیع الله عظیمي یم، د چکنورۍ د عالي لیسې د 12مې دا ټولګي یو تن زده کوونکی. د دې ښوونځي غوره زده کوونکی یا هم عمومي اول نمره په اړه راته معلومات راکړه چې څوک دی پېژنې نه پېژنې؟ بلې، موږ د مکتب الحمدلله هر یو شاګرد ځان ته یو جدا وړتیا لري، استعدادونه لري. استعدادونه ماشاءالله موږ دلته ډېر لرو، خو د نمونې په ډول یو زموږ ملګری اسمت الله نومیږي، ماشاءالله ډېر لایق او د مکتب غوره زده کوونکی دی او د لیسې عمومي اول نمره هم دی. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. دا راته ووایه چې نورو زده کوونکو په نسبت دې کې
کوم داسې ځانګړتیاوې دي چې دوی وکولی شي مثال خپل ښوونځي کې یا هم په سیم کې اول نمره اوسي کومې ځانګړتیاوې لري؟ کله چې موږ تاسې دا اصول دی کله چې 2 نفر یو د بل په مقابل کې واقع کیږي یا یو د بل سره مخامخ کیږي د رقابت حساب یا طبعا چې یو نفر به ناکامیږي یو نفر به مخکې کیږي نو الحمدلله لکه څنګه اخلاق چې عصمت الله لري دغسې اخلاق مو ډېر شاګردان هم لرو په هر یو فرد داسې یو غوره اخلاق لري خو بالخصوص طبعا چې یو نفر به ټول انسانان یو ډول نه وي الله تعالی خلقت دی چې یو نفر به طبعا په یو شي کې وړتیا ډېره وي بل نفر به په بل شي کې وړتیا ډېره وي نو ماشاءالله د دې اخلاق هم فوق العاده اخلاق دي استعداد یې ماشاءالله ډېر ښه دی او د هر نوع صفاتو خاوند دی. غوړېدلي ګلان غوړېدلي ګلان. نوم دې راته ووایه څوم ټولګي زده کوونکی؟ نوم مې رسول محمد زازی دی او د 12م ټولګي زده کوونکی یم. خوشحاله اوسې ډېره مننه د دې ښوونځي غوره زده کوونکي په اړه معلومات راته راکړه چې څوک دی. زموږ د ښوونځي سږ کال ممتاز زده کوونکی چې دی هغه عصمت الله دی او د 12م الف ټولګي اول نمره دی او زموږ د لیسې غوره زده کوونکی دی. څنګه د لیسې غوره زده کوونکی شي مثال کومې لارې چارې دي دا د استفاده کوي تر څو یې وکولی شو چې په دومره زده کوونکو کې دا غوره زده کوونکی اوسي؟ عصمت الله زه شخصي هم پیژنم زما ملګری دی او زه باید ووایم چې هغه یو ډېر زحمتکش هلک دی او همدارنګه کورسونه تعقیبوي بعد له وخته همیشه چې زه ګورم په مطالعې باندې بوخت دي یعنې ډېر زیات زحمتکشه دی نو د دې څخه معلومیږي چې یو زده کوونکی عالي زده کوونکی کیږي. بلکل عصمت الله یو ډېر خوش اخلاقه هلک دی او ټول زده کوونکي که هم صنفیان دي یا نوره 12م ټولګي زده کوونکي دي ټول ورڅخه خوشحاله دي. غوړېدلي ګلان. غوړېدلي ګلان. نو کتونکو بیا هم ښه راغلاست خپرونې ته. اوس مهال چې ګورئ له موږ سره د چکنورۍ د علي لیسې یو تن ښوونکی نازې غواړي دوی سره هم خبرې وکړو. استاد محترم تاسو خپرونه کې ښه راغلاست. ډېر زیات مننه تاسو هم ښه راغلاست وایم الله م هر کله راوله هر کله راشي. زما نوم داود شاه د اسلامیاتو مضمون د 11م او د 10م شاګردانو استاد یم. زه خو یعنې زمونږ شاګردان چې دي ټول غوره شاګردان دي بااستعداده شاګردان دي خو لاکن بیا هم بعضې وخت کې یعنې یو کس مخکې کېږي چې د هغې له جملې څخه زمونږ د 12م صنف شاګرد چې عصمت الله نومیږي دا زمونږ غوره شاګرد دی چې یعنې بااستعداده زما خو څه کالې ورباندې زه درس نه لرم خو په ټیټو صنفونو کې زما شاګرد دی او ډېر داسې بااستعداده شاګرد دی چې د هر نګاه نه دی د درسونو کې هم وړتیا لري او نور د اخلاقو هم یو ټولګه ده. غوړېدلي ګلان. غوړېدلي ګلان. مخکې نه زه خپل ځان معرفي کړم. دغه رهبري هیئت چې نن د چکنورۍ لیسې ته راغلی دی ښه راغلاست ورته یو زموږ د سترګو په لیمو دې راشي او هر کله دې راشي. په دویمه کټګورۍ کې د خپل ځان معرفت زما نوم هدایت الله منلې د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ اوسېدونکی چې فعلا د چکنورۍ په عالي لیسه کې د 12مو ټولګیو د کیمیا استاز او په همدې لیسه کې د کیمیا بیولوژي ډپارټمنټ مسؤل. خوشحاله اوسئ استاد. ډېره مننه. درسونه هم څنګه روان دي؟ زموږ درسونه په دې لیسه کې ډېر ښه روان دي په کومو دلایلو سره په لاندې دلایلو سره. لومړی دا چې موږ ښوونیز بهیر ډېر ښکلی دی او په ښوونیز بهیر کې محیط ډېر مهم رول لري. نو د چکنورۍ لیسه د محیط د نګاه نه ډېره ښکلې ده. محیط سازش کړی ده هلکانو سره د رنګ د لحاظه د ښکلا د لحاظه نظم و ډسپلین پکې ډېر ښکلی دی. خو د دغه نظم او څو نقطې چې ما یادوري وکړه د دې اساسي
او بنسټګر او مهم منځته راوړونکی شخصیت چې دی هغه الحاج امیر خان حزیق دی چې فعلا د دې لیسې د مدیر په حیث دنده اجرا کوي. خوشحاله اوسئ، ډېره مننه استاد محترم. د دې ښوونځي غوره زده کوونکي په اړه راته معلومات راکړئ چې څوک دی. د دې لیسې غوره زده کوونکی عصمت الله چې فعلا د چکنورۍ په عالي لیسه کې 12 الف ټولګي زده کوونکی دی او په لاندې نقطو باندې دا مهم شخصیت ګڼل شوی دی. اوله دا چې ډېره دینداره کورنۍ ده، با شهامته ده، با غیرته ده او د خپل وجدان ګټونکي خلک دي. او بل دا چې په دغه صنف کې دا اول نمره دی، کاملا 50 نفر دغه صنف خپله فیصدي لري. دا چې په دې کې اول نمره دی او دا به مهمه نقطه وي. دې سره د پلار تشویق شته، د کورنۍ تشویق شته، د محیط سازش شته. نو دا په دغه مهمو نقطو باندې اول نمره دی او د خپل ذهنیت په لحاظ باندې، یعنی که موږ دا ویو چې محیط مهم رول لري، خو نه، ذهن ښه شی دی. یو انسان که هر څومره استعداد ولري او خواري ونه کړي خپل هدف ته نشي رسېدلی. نو دا د اخلاقو د نګانه د استادانو رویه په صنف کې خوش اخلاقه، د نورو شاګردانو سره ډېر ښه نظم او ډسپلین کې همکاري هم کولی شي او ډېر مهم رول لري د هلکانو سره. غوړېدلي ګلان. هم ښه راغلاست خپرونې ته. اوس مهال چې تاسو ګورئ موږ د چکنورۍ د علي لیسې محترم مدیر صاحب سره ناست یو، غواړو دوی سره هم خبرې ولرو. مدیر صاحب محترم، تاسو خپرونه کې ښه راغلاست، مهرباني وکړئ. د دغې ښوونځي غوره زده کوونکی چې ځینې استادانو هم پرې خبرې وکړې، زده کوونکو پرې هم خبرې وکړلې، تاسو څه وایئ په دې باره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نه مخکې خو د شرق تلویزیون د رهبري هیئت نه او ستاسو نه ډېره زیاته مننه کوم چې تاسې ډېر ښکلي ترغیبي پروګرامونه تهیه کوئ او دلته لپاره ښوونځۍ ته ځئ او هغه ممتاز شاګردان چې په مکتبونو کې دي هغه نور هم ښه لیاقت لپاره هڅوئ. دا ستاسو نه ډېره نهایت مننه کوم او الله توفیق درکړي چې دا خپل پروګرامونه او خپرونې لا پسې تیزې کړئ. ورالو ستاسې پوښتنې ته بلې الحمدلله چکنورۍ لیسه تقریبا اوس تاسې هر څه خپله ولیدل، د الله فضل دی. اوس زموږ د لیسې ډېر ښایسته روان دی، ښه دی. او دغه کوم شاګرد چې سږ کال په دې امتحانو کې ممتاز راغلی، واقعا دا یو د نیکو اخلاقو خاوند ډېر ښه شاګرد دی او په خپل لیاقت، په خپل هغه خواري او زحمت باندې ځان رسولی دغه نقطې ته. نو الله نه ورته نور هم بریا وغواړو. خوشحاله اوسئ مدیر صاحب، هر څوک کولی شي غوره زده کوونکی اوسي؟ بلې دا خو واقعیت دی. انسان خپله د انسان دماغ خو سپین کاغذ دی. رواني عالمان وایي دماغ نه وایي چې ما کیسه مه لیکه. اوس دا خپله د شاګرد زحمت پورې تعلق لري چې څومره وغواړي، د هغه کورنۍ پورې تعلق لري. د خپله شاګرد هر شاګرد چې وغواړي د دې نه ښه شاګرد جوړېدی شي، د هغه اوله ممتاز شاګرد ترېنه جوړېدی شي. نو اوس دلته چې هغه شاګرد چې مکتب ته نه راځي او که راځي هم وختونه خپل په سریالونو په نور شي تېري، هغه به څنګه یو شاګرد سره مساوي نومرې وي؟ هېڅ وخت نه شي وړی که نه. او هغه شاګردان چې هغه د تل دپاره خپل ځان ته خپل هغه کوم معیار کوم تقسیم اوقات چې لري په هغه روان اوسي، حتما ممتاز جوړېدی شي. خوشحاله اوسئ مدیر صاحب، تعلیم تر څنګ تربیه څومره مهمه بولئ؟ ډېره زیاته. خپله تعلیم او تربیه دا دوه کلمې دي، دا د زنځیر کړۍ دي، دوه کړۍ دي. یو کړۍ ته زنځیر نه وایي، تر څو پورې کړۍ یو ځای نه شي زنځیر ته جوړ شي. تعلیم تربیه او تربیه د مور د غېږ نه شروع کېږي، د کور نه شروع کېږي، د خپل ماحول نه شروع کېږي تر څو مکتب ته. اوس وګوره موږ نور جهان ته وګورو، هغوی ابتدایي تعلیمات یعنې هغوی په روزنتونونو کې یو شاګرد بالکل اماده کېږي چې مکتب ته راځي تیار اماده شاګرد دي. دا زموږ نهایت مشکلات دي، ځکه زموږ روزنتونونه نشته، بعض مسایل نشته دی او که شته هم دی ډېر لږ دي، هغه مشکل نه حلېږي. نو د کورنۍ تربیه خو ډېره زیاته. موږ اوس په مکتبونو کې د شاګردان تاسو بهتره معلومات شته، د شاګردان لرو چې هغه نه موږ نهایت خوشحاله یو. موږ د هغو نه تکلیف نه لرو، مکمل په ټیم مکتب ته راځي، په ټیم ځي، د مکتب یونیفورم هېڅ موږ د دې ضرورت نه چې موږ ته خبره وکړو. اما داسې شاګردان هم شته چې هغه بېچارهګان د کور کې مپلار او مور هم ترې دردسره دي، پرې باندې په تنګ دي چې موږ څه اولاد راوړی، کوڅه هم ترې په تنګ ده، مسجد کې هم پرې تنګ دی. نو هغه اوس مکتب ته یو دردسر دی. نو هغه چې څو پورې جوړېږي هغه حتما. نو تربیه پکې نهایت رول لري، د هر زیات رول لري. او هغه تربیه بلې تربیه مخکې ده د تعلیم. تربیه خو ځکه د مور د غېږ نه شروع کېږي
او بل داسې ده چې خپله د شاګردانو اولیا چې مکتب سره کومک وکړي او هغه کمیټې چې موږ لرو مثال موږ وغواړو دلته راشي او د تل د خپلو شیانو نه باخبري وکړي هغه شاګرد هېڅ وخت نه پاتې کېږي حتما هغه په مغزي هغه نه حتما ممتاز شاګرد جوړېدی شي غوړېدلي ګلان غوړېدلي ګلان د ژمي د تیارو تور لوګیونه شوې بهاره راتګ دې مبارک شه سپرلیا بختوره راتګ دې مبارک شه سپرلیا بختوره د ژمي د تیارو تور لوګیونه شوې بهاره راتګ دې مبارک شه سپرلیا بختوره راتګ دې مبارک شه سپرلیا بختوره راغړې و زما تا د هر چا ډېر حقدار یم ډېرې مودې وشوې چې تا ته انتظار یم ډېرې مودې وشوې چې تا ته انتظار یم د مینې او ورورۍ تخمونه وشینده د سره راتګ دې مبارک شه سپرلیا بختوره راتګ دې مبارک شه سپرلیا بختوره غوړېدلي ګلان درنو کتونکو بیا هم ښه راغلاست خپرونې ته اوس مهال چې ګورئ موږ د عصمت الله د والد صاحب سره ناستې غواړو دیو سره هم د عصمت الله په اړه خبرې ولرو لومړی خو تاسو خپرونه کې ښه راغلاست مهرباني کور ودان تاسو ته ستړي مه شي کوم ټول په خیر راغلئ راډیو تلویزیون ته ټولو ته سلامونه او احترامات تقدیموم مننه خوشحاله اوسئ لومړی خو دا راته وویه چې څومره خوشحاله یې د عصمت الله جان نه چې په دومره ډېرې زده کوونکي په ښوونځي کې غوره زده کوونکي موږ ته پېژندل شوی څومره خوشحاله یې نو دا خو وروره هر څوک هغه څوک چې اولاد یې ښه تربیه شي او ښه داسې ځای ته ورسېږي چې خلک یې نه خوشحاله وي نو حتمي به یې پلار زیات خوشحالېږي څومره چې نور خلک پرې خوشحالېږي استادان پرې خوشحالېږي مدیر د مکتب خوشحالېږي نور خوشحالېږي نو پلار خو بله مهال د هغو نه ډېر زیات خوشحاله وي خو د دې سره سره خپل درسونه دوی د خوب ډېر نه کوي کوشش کوي چې ډېر خپل درسونه ووایي خپل پروګرام مخ په وړاندې بوځي نو په همدې خاطر باندې انشاءالله تعالی چې دوی دغه شوي دي که نه نو هر هغه څوک چې خواري کوي هر هغه څوک چې هلې ځلې کوي هر هغه څوک چې ونه نلوي میوه به یې خوري لا محال به دا تمه توقع سړی لري چې یاره زما اولاد هلې ځلې کوي زما اولاد خواري کوي زما اولاد خوب نه کوي اولاد مې شوګیر کوي زما اولاد چې دغه ته نه ځي څه چې سینما ته فلمونو ته نه کښېني او ما اولاد خپل درسونه وي نو لا محال به دا تمه توقع لري چې هر هغه څوک چې کومه ونه نلوي نو لا محال به په تمه دا به مې ورته کوي مسلمان دا خواص هم دا وي مسلمان باید خپله رویه ډېره زیاته د خپل ګاونډیانو سره ښه وساتي داسې لانجې کله کوي نه کوي نو جنرال صاحب کتغ ته دا خو ګر شوی نه دی که نه دا خپل درسونه وي کتغ ته بلکل دوی ممکن نه چې راشي اشپزخانې ته لاړ شي که نه اشپزخانې ته لاړ شي او دغه تکلیفونه خو اصلا موږ مخکې موږ خپله مکتبونه ویلي دي موږ نه په نیمایي کې انقلاب راغی او مکتبونه موږ نه پاتې شوي موږ کوشش داسې کړی چې یاره دوی د خپل مکتبونه مخ په وړاندې ویسي ځکه افغانستان همدغسې ډاکټر صاحبانو ته ضرورت لري افغانستان انجینر صاحبانو ته ضرورت لري افغانستان داسې د دې افغانستان ته دغه شیونه ډېر زیات ضرور دي هغه ټول پرونه باید داسې کوشش وکړي چې خپل اولاد دومره ورسي چې بېرته د دوران وطن پرې غوړېدلي ګلان درنو کتونکو بیا هم ښه راغلاست خپرونې ته ستاسو انتظار شیبې رالنډو زو او د دې لیسې د غوره زده کوونکي سره خبرې کوو چې اوس مهال زموږ تر څنګ ناست دی تاسو خپرونه کې ښه راغلاست مننه ډېره زیاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نوم مې عصمت الله دی د حاجي صاحب فضل الله زوی د ننګرهار ولایت د خوږیاڼو فعلا د ناحیه سي اوسېدونکی یم او د چکنورۍ د عالي لیسې د دولسم الف زده کوونکی یم خوشحاله اوسه ډېره مننه لومړۍ پوښتنه خو به دا وکړم چې څومره خوشحاله یې چې خپل ښوونځي کې غوره زده کوونکی یا هم ممتاز زده کوونکی پېژندل شوی څومره خوشحاله یې ولې نه ډېر زیات هر انسان خوشحالېږي چې د کامیابۍ په لور روان وي زه ډېر زیات خوشحاله یم په دې باندې خوشحاله فکر دی کولو چې یو وخت به زه د دې ښوونځي غوره زده کوونکی کېږم یا به هم
کوم میډیا والا راځي نږدې څخه به زما نه پوښتنه کوي داسې کله فکر دی کوو؟ ولې نه ولې نه هر وخت مګر زه به یو کیسه تاسو ته وکړم یو ملک چې دی هغه یو ملک وروسته پاتې وي یو بل ملک داسې وي چې هغه د پرمختګ په حالت کې وي بل ملک داسې وي چې هغه خپله پرمختللی وي. اوس زه یو وخت کې نه به پوهېدم مګر یو وخت کې مې داسې کار شروع کړ چې درس ته مې ملا وتړله د استادانو تشویق و زما د مور و پلار تشویق و همدارنګه د تره تشویق مې و د فامیلۍ تشویق زما ډېر زیات ولو او زما هغې وخت کې درسونه شروع کړه د اخرو نمرو څخه مخکې دویم نمرې ته رالم په نهم صنف کې نهم صنف څخه وروسته زه بېرته لسم ته چې کله رالم زه په دویم نمره باندې راغلم دویم نمرې څخه بعد زه چې دی ما په د ولسم صنف ته زه کله راتلم ما په چهارنیمه نمره کې یو څه نمره کم وه مګر په سالانه نمره کې ما ټولې شپېته نمرې اخیستې وې زه کله د دولسم صنف ته راتلم دولسم صنف ته ما شپېته نمرې اخیستې وې مګر په دغه اوس چهارنیمه امتحان کې چې دی ما خپله هم ښې نمرې اخیستې دي مګر یو څه نمرې به کمې خو نور بیا هم ښې نمرې مې اخیستې دي لیسه کې جګه نمره به فرضاً زما ده او همدارنګه زه ډېر زیات خوشحالېږم په دې باندې چې زه دا پوزیشن ما نیولی دی. خوشحاله اوسه ډېره مننه. د کورنۍ تشویق څومره ښه ارزوئ تاسو د زده کوونکو سره یا هم تا سره د کورنۍ تشویق تر کومه حده پورې؟ کورنۍ تشویق خو ډېر زیات مهم دی د یو شاګرد له خاطره زده کوونکي له خاطره ځکه که نه یو شاګرد دی هغه فرضاً 4 ساعته 5 ساعته په لیسه کې وي درس وی مګر دا پاتې 4 ساعتونو څخه چې دا منفي کې کوم ساعتونه چې پاتې کېږي دا ټول په کور کې وي دغه کوم درس چې په مکتب کې یادوي هغه که بیرته په کور کې تکرار نه کړي نه شي کولی. زیاتره داسې شاګردان دي چې په مکتب کې درس ووایي بیرته راشي کور کې هغه درس نه تکراروي ځکه فامیلي تشویق ورسره نه وي فامیل ورته نه وایي چې جګ شه دا درس ووایه داسې وکړه داسې ونه کړه او فامیلي تشویق ډېر زیات مهم دی د شاګرد لپاره. تاسو ته فامیل کومه زمینه برابره کړې ده تر څو وکولی شي چې په درسونو کې همدارنګه ژوند په چاره کې پرمختګ کومه زمینې تاسو برابر کړې خاص؟ اوس وخت خو داسې دی چې هر انسان لپاره زمینه مساعده ده درس له خاطره له هر نګاه څخه او زه ډېر زیات تشکري کوم ځکه چې ما د هر نګاه نه زما لپاره زمینه مساعده ده د هر خوا نه ځکه کورسونو لپاره زما زمینه مساعده ده فعلا زه خپله مکتب نه چې کله راشم ریاضي درس وایم ریاضي نه بعد کورس کې بیا هغې نه بعد زه ځم خپله مې آمادګي هم شروع کړې ده فعلا په افغان ترک کې د کانکور آمادګي چې کومه وه ده یعنې هره زمینه ما لپاره مساعده ده بس زه باید لټي ونه کړم هر انسان چې لټي وکړي بس هماغه زمینه نه ده مساعده خپله ځان ته باید سړی زمینه مساعده کړي. طرز و طریقه د درس کومه څه ده ډېر زده کوونکي به داسې چې مطالعه کوي درسونه ډېر زیات وي خو ذهن کې نه کښېني ښه وخت د درس لپاره کوم یو دی؟ ښه وخت هر وخت لکه وخت خپله لکه سره زر دی او دا تاسو دپاره ښه وخت کوم وخت کې ښه ذهن کې کښېني یا طرز و طریقې کومه څه د درس یعنې یو د مخه ویل چې یو ټکی یا چې ستاسو سره کوم درس ووایي؟ سهار وخت به ډېر بهترین وي ځکه چې دې وخت کې انسان کله راجګ شي تازه لاړ شي جمع ته مونځ وکړي بیا له قرآن کریم تلاوت وکړي دې وخت کې د انسان مغز ډېر حرام وي دا مغز ارام وي او دا کولی شي دې وخت کې ښه مطالعه وکړي. تاسو خپله څه وخت کې مطالعه کوئ سهار کوئ یا طرز و طریقه د درس هم څنګه ده ټول کتاب یو دم به وي کم وي یو ټکی زده کوئ سره رقم د درس و طریقې زده کولې کومه څه دي؟ بس زما خپله چې دی شپې تقریبا 12 بجو پورې زما خپله هدف مې ټاکلی دی زه درس ویم د هغې نه بعد نه هغې څخه وختي 12 بجو پورې او بل مختلف مضامین دي چې هغه څه رقم درس غواړي لکه ریاضي کوم ماډل درس غواړي ویل غواړي مطالعه غواړي فیزیک سره کم غواړي همدارنګه نور اجتماعي علوم سره کم غواړي هر رقم خپله ځان ته طرز طریقه غواړي ځکه فرضاً اجتماعي علوم به په یوه شپه کې یاد شي مګر ریاضي سخته ده هغه په یوه شپه کې نه یادېږي هغې لپاره وخت پکار دی هغې لپاره کافي وخت پکار دی چې دا مطالعه شي بس مختلف کتابونه دي موږ هغه بېله بېله طریقه غواړي. خوشحاله اوسئ بلنه هر څوک کولی شي غوره زده کوونکی اوسي او یا هم بعضو کې دغه استعداد ګورئ؟ ولې نه هر شخص کولی شي ځکه ما تاسو ته مخکې د خپله کیسه وکړه چې زه څنګه نهم نه لسم ته رالم لسم نه څنګه 11 ته لومړی کې کمزور یم هغې نه وروسته ما کوشش وکړو زه خپل حال ته بېرته راغلم او بیا خپل حال ته رالم اخر دا دی او داسې وخت راغی چې ما خپله ممتاز شاګرد شوم دا زما هڅه ځکه زما نه مخکې نور هم ډېر تېر شوي دي بس هغه یو لرې کېږي بل پرې راځي ځکه دا کوشش غواړي.
خوشحاله اوسې ډېره مننه بیا هم چې خپرونه کې د راسره برخه واخیسته زموږ کومه دغه خپرونه چې ده چې موږ ښوونځیو ته ځو ښوونځي مو تاسې زده کوونکي پیژنو دغه خپرونه څنګه ارزوئ تاسو زده کوونکو دپاره څومره ګټوره ده نه ده دا خپرونه خو ډېره زیاته ګټوره ده یو شخص لپاره ځکه چې دغه اوس ما که کوم ځره درس وي ویلی مې مګر دې څخه بعد به زه نور هم ډېر کوشش وکړم ځکه دا ما لپاره ډېره غټه خبره ده چې د یو میډیا راځي او هغه په ټوله لیسه کې د استادانو سره مرکه کوي د شاګردانو سره او د خاصتا د مدیر دغه سوچ کله تا سره و چې یو وخت کې به دومره استادان دومره شاګردان او همدارنګه د مکتب مدیر به زما په اړه دومره خبرې کوي چې والا دا د ښوونځي غوره زده کوونکی دی او با اخلاقه دی داسې فکر دی کله کړی هو هر وخت مې دا فکر کولو ځکه کولو مې خو مګر ځان سره مې که چیرې زه وغواړم دا کار به وشي که ونه غواړم دا کار نه شي کېدی ټولو ته پیغام دا دی چې ډېر زرین چانس دی دغه دا باید لاسه ورنه کړي هر شخص باید خپل زده کړې پر مخ بیوسي ځکه چې زموږ لیسه پخوا څخه ډېر زیات تغییر یې کړی دی ځکه ډېرو استادانو پکې تغییر وکړی درسونه پکې ډېر زیات پرمختللي دي پخوا به یعنې چا خاص درس نه وي نه به داسې خاص استادانو کوشش کوو اوس چې شاګردان لایقه شوي دي یا استادان لایقه شوي یو د بل سره شاګرد استاد لایقه وي استاد شاګرد لایقه وي هغه سره ډېر زیات پرمختللي او هر شخص کولی شي دلته ښه مطالعه وکړي او هغه شاګرد پورې اړه لري که چیرې دا ښه مطالعه وکړي خو بس دا دنه به ښه شخص جوړ شي آینده کې او که ښه مطالعه ونه کړي خو بس پیغام دا دی چې ټول باید مطالعه وکړي خپل ټول باید مطالعه وکړي چې آینده یې ښه شي خوشحاله اوسې مننه ډېر مننه ستاسو هم ډېره چې راغلی او زموږ احوال پرسي مو کړه درنو کتونکو د خپرونې مینوالو خپرونه مو لیده هیله ده چې دغه نوې خپرونه ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي تر بلې خپرونې پورې چې عبدالله صاحبزاده او همدارنګه کامرې په برخه کې فرید احمد قادري ستاسو ورانه چوپړ کې حاضرېږو تاسو ټول په لویو بخښونکي سخنداله سپارو هر چیرې چې یاست ښاد بریالي او آباده اوسئ غوره تربیت غوره تعلیم غوره مستقبل غوره ترقی غوره کامیابی غوړېدلي ګلان